نن موږ د ویټامین بي په اړه خبرې کوو. دا ماده د بدن د انرژۍ په تولید او د اعصابو په ساتنه کې اساسي رول لري. ویټامین بي چې ورته تیامین هم ویل کېږي د بدن سره مرسته کوي ترڅو نشایسته او قندونه په انرژۍ بدل کړي. ساینسي څېړنې ښیي چې دا ویټامین د اعصابو د سیستم فعالیت او د زړه د سلامتیا لپاره ګټور دی. د هغو کسانو لپاره چې فزیکي فعالیت لري دا ماده د عضلاتو د نورمال کار او د انرژۍ د کچې ساتلو لپاره ډېره مهمه ده. که چیرې بدن د خوړو له لارې کافي ویټامین بي ترلاسه نه کړي نو ممکن د ستړیا احساس وشي او د اعصابو په سیستم کې ځینې طبیعي بدلونونه راشي. څرنګه چې دا ویټامین په اوبو کې حل کېدونکی دی او بدن یې نشي ذخیره کولی نو د ورځني خوراک له لارې ترلاسه کول اړین دي. د ویټامین بي د ترلاسه کولو لپاره طبیعي سرچینې لکه د لمر ګل تخمونه، لوبیا، نخود او د غنمو ډوډۍ ډېرې ګټورې دي. همدارنګه د غوښ، غوښه او کبان هم دا ویټامین لري. په یاد ولرئ چې د طبیعي خوړو توازن ستاسو د بدن د سلامتیا لپاره تر ټولو غوره لاره ده. که غواړئ چې د خپل بدن انرژي او د اعصابو روغتیا وساتئ نو ویټامین بي لرونکي خواړه په خپل رژیم کې شامل کړئ. ډېره مننه چې تر پایه راسره